د ډیورند کرښه او د پاکستان تازه ډار. طالبانو له پاکستان سره تازه پر ډیورند کرښه څه معامله کړې ده، دا ټول حقیقتونه په همدې ویډیو کې وګورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پر افغانستان حاکم طالبان د پاکستان ورونه ګڼلي دي او ویلي دي چې پر ډیورند کرښې د اغزن تار د لګولو په اړه هوکړه ورسره کړې ده. نوموړي په یوه خبري ناسته کې د دغه اغزن تار په اړه زیاته کړې ده چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر څه باندې 2.5 کیلومتره سیمه دغه تار لګولې او تر 20 کیلومتره نور کار یې پاتې دی چې د طالبانو ورونو په خوښه یې چارې روانې دي. پاکستانی وزیر دا څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې طالبانو د دې اغزن تار د لګولو ظاهري مخالفت کړی دی. د ډیورند کرښې ته څیرمه بیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې طالبان عملاً نه یوازې دا چې د اغزن تار د لګولو مخالف نه دي، بلکې ځایي خلکو ته هم د دغه تار د لګولو پر وړاندې د مخالفت اجازه نه ورکوي. طالبانو د شیخ رشید په ګډون د افغانستان په اړه د نورو پاکستانی چارواکو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون ویلي دي چې افغانستان ته به په مختلفو برخو کې خپل متخصصین واستوي ترڅو له طالبانو سره په حکومتولۍ کې مرسته وکړي. دغه ډول خبرې بیا د ګڼ شمېر افغانانو په ګډون د ذبیح الله مجاهد حملتونو غبرګون سره مخ شوي دي او هغه ویلي دي چې موږ پاکستانی مسلکي کسانو ته ضرورت نه لرو او په افغانستان کې په کافي اندازه کدرونه لرو. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ د راتلونکو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو هم لایک کړئ. که د ډیورند کرښې په اړه د طالبانو دریځ باندې کوم څه ویل لرئ نو نظریات مو په کومنټ کې لیکلی شئ. تر بیا یو بلې ویډیو ښه وخت، د خدای پامان.